اسلام قلعه بندر است که در نقطه صفری صدها کودک در آن برای حفظ جانشان نخستین تلاش‌ها را تجربه می‌کنند. کارکنان صحی می‌گویند در حال حاضر روزانه حدود 1500 کودک واکسین می‌شوند که این رقم در مقایسه با گذشته چند برابر افزایش یافته است. په دې حالت کې چې اوس بیا تاسو په جریان کې یاست چې تعداد د مهاجرینو ډیر شوی دی په صورت کتلبي راځي و افغانستان ته موږ خپل ټیمان هم د واکسین په بخش کې ډیر کړه چې درې نوع واکسین موږ د کوچنیانو ته چې د نوې پیدا شوي او تر لاندې تر لسو کالو پورې ودو ته موږ درې نوع واکسین تطبیق وو آی پی وي او میزالس یا شر چې ورته وایي او او پی وي د خولې د خوا چې واکسین د پولیو ورکول کېږي او پخوا چې تعداد لږ و نو اوس چې موږ میانګینې چې ونیسو 1000 تا 1.5 نفر پورې موږ واکسین ورته لګو. برخی خانواده‌ها میگویند این اقدام فرزندانشان را از بیماری‌های خطرناک به ویژه پولیو یا فلج اطفال نجات می‌دهد. والا خیلی خوب میباشه. ما خوشحال هستیم نیرو از این بر که از ایران خارج شدیم. الان 4 سال ایران زندگی میکردیم، بچه‌های ما واکسین نشده واقعا. اینجا آمدیم هم خدمات همش برای خرد و بزرگ ارائه شده. خیلی خوشحال هستیم. طبل ما واکسین شده بسیار کار خوب است. تشکر میکنم از این خدمات که رایگان است برای ما. با این واکسین طفلای ما 100% از مریضی‌ها چی پیدا نکنه، سالم میمانند. با افزایش بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نگرانی‌ها از انتقال ویروس پولیو نیز افزایش یافته و به همین دلیل وزارت صحت عامه تلاش‌ها برای اجرای واکسیناسیون را در نقطه صفری آغاز کرده است.